که غواړئ په جنسي اړیکه کې ځان نه ښامار جوړ کړئ او ستاسې طاقت دومره ډېر شي چې تاسې په 10 یا 15 دقیقو کې هم نه خلاصیږئ او ورسره مو شوق دومره ډېر شي چې تاسې هره شپه د کوروالي کولو نه پوره زیات خوندونه واخلئ او په یو شپه کې 3 یا 4 وارې هم تاسې سکس وکولی شئ. د دې ټولو دپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ او دا نسخه استعمال کړئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته داسې یو نسخه ښیم او داسې یو کورنۍ نسخه به درته ښیم چې د دې نسخې په استعمال سره به ستاسې جنسي طاقت دومره ډېر شي چې ستاسې به په هېڅ فکر کې هم نه وي. لکه اوس چې ستاسې څومره جنسي طاقت وي، د دې 10 برابره یا 20 برابره به ستاسې جنسي طاقت ډېرېږي. ځکه نن سبا زیاتره کسان جنسي اړیکو کې زیاتې ستونزې لري. څوک یې د ژر انزالۍ ستونزه لري، څوک په ذکر کې ستونزه لري، یعنې ذکر یې کوچنی وي، او بیا زیاتره یې داسې دي چې د هغوی شوق نه راځي. یعنې یو شپه چې خپلې ښځې سره کوروالی وکړي نو 3 یا 4 کې بیا شوق نه وي او په یو شپه کې د یو ځل څخه زیات کوروالی د خپلې ښځې سره نشي کولی. د دې ټولو ستونزو حل لپاره زه تاسو ته داسې یو نسخه وړاندې کوم چې د دې نسخې په استعمال سره به ستاسې طاقت پر ځای شي. او دا نسخه د هغه کسانو لپاره ډېره ګټوره ده چا چې د لاس نه په ځوانۍ کې کار اخیستی وي او اوس یې ذکر د کاره غورځېدلی وي او ورسره یې جنسي طاقت ټول ضایع کړی وي او اوس غواړي بېرته خپل جنسي طاقت سم کړي. نو د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته دا نسخه وښیم، که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسېږي. نو دوستانو، راځو نسخې طرف ته چې دا نسخه به جوړو څنګه، دې نسخه کې څه شی استعمالیږي او دا به بیا موږ څنګه خورو. نو وخت مو نه ضایع کوم او راځو نسخې طرف ته. دوستانو، دا نسخه داسې نسخه نه ده چې څه شی تیار کړئ. صرف یو ډول میوه ده چې هغه په غرنیو سیمو کې پیدا کېږي، هغه به ځان ته پیدا کوئ چې د هغې نوم دی انځر. نو تاسې به دا ځان ته پیدا کړئ او دا به هر سهار تاسې 4 یا 15 دانې په نهاره باندې خورئ. دا که تازه وي او یا هم وچ شوي انځر وي نو دا ډېره زیاته فایده کوي. نو دوستانو، د دې نسخې په استعمال سره به ستاسې دغه ټولې ستونزې حل کېږي. دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدې باره کې وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شیر کړئ. که څوک ستونزه ولري نو هغوی ستونزه به هم ورسره حل شي.